बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ نن څونکې رخصتي ورځ ورته سنډې ورځ او نن څه اهم اپډیټ یو خو د هفتوار چې څه شوي دي د پاک افغان صورتحال باندې او بیا موجوده چې کوم نمونه جنگ یو قسم بل رخ اخیستلی دی او بیا پاکستان اوس په دې حوالې سره څه سوچ لري او څه کوي څه اهم ذمہوار کسانو سره خبرو اترو پس تاسو سره خبرونه هم دغه شیر کوم او بیا ورسره پالیسي کې څه چینجینګ راځي او خطه کې څه بدلون راځي سره د خیبر پښتونخوا دی وخت کې که تاسو ګورئ هریپور کې دا ویلاګ چې زه کومه اوس رزلټ په تاسو لیټ پته لګي ولې چې جنگ جګړې زور زورنې خبر روانه ده او تحریک انصاف دپاره یو غټ ټیسټ هم دی او ورسره حکومت ته هم ولې چې هغې هم ډېر پوره زور لګولی ښه پیسې یې لګولي ده اوس پته به لګي چې د تحریک انصاف دغه سیټ څوک وړي په دغه صورتحال باندې به خبره کوو خو اول چونکې پاکستان کې د وخت کې که یو طرف ته سیاسي حل ځل خو بل طرف ته چې کوم پاک افغان صورتحال دی په دې باندې نړۍ کې هم پریشانۍ راغلي دي او به خاص کر اوس نړۍ کې ایران شو او ورسره تاجکستان او ترک قطر دا خو آلریډي انوالو دي خو نور کوم چین دی هغه چونکې انویسټمنټ هم دی د چین مفادات هم دي نو دې وجې نه چین هم په دغه کې اوس رول پلی کوي خو صورتحال کې چې کله نه انډیا سره د ټریډ معاهده یا دغه شانتې کوم تجارت په هغه باندې انډیا هغه کې به ډېر لاس هم کوي لاس به داسې کوي چې کم هغه د هوایي ډګر په ذریعه باندې به دا ټریډ یا دا تجارت ورسره کوي چې هغه ټول خرچه چې کومه ده هغه به انډیا مني او کم میکسیمم خرچه به چې کم سیزونه دي چې هغه کم مارکیټ ته د افغانستان ته رسي هغه ته خو خپل مفادات دي هغې ته یو ښه موقع میلاو شوي ده چې افغانستان سره هغې څومره هم اړیکې ښه کړي تجارت ښه کړي او پاکستان سره څومره هم هغې خپله کې ونښلي نو انډیا ته ډېره زیاته فایده ده ورکړي ولې چې یو خو آلریډي بنګلادیش د هغې لاس نه ووتل دې وخت کې پاکستان اوس څه سوچ لري پاکستان واحد دې وخت کې چې کوم پالیسي ده هغه د چې ټي ټي پي مکمل ختمې یعنې د دهشتګردو مکمل ختمې نو د دهشتګردو مکمل ختمې پورې هغې دا هم لکه نن چې کومې خبرې شوي مشرانو سره هغوی چې اخر خط پورې وځي اخري خط څه شی دی اخري خط همدغه دی چې نادینو کې چې بیا دلته نه حملې هلته نه حملې نو هغه شانتې صورتحال د اعلان نه راولي مخکې هم چې کوم کندهار کې یا کابل کې کوم ځایونه ټارګېټ شوي وو هغه باندې هم لکه خفګان اظهار هم زیات او دا عملیات هم ښه نه وګڼل شوي خو اوس پاکستان وایي چې دې وخت کې افغانستان چیرې زموږ سره په دغه معامله باندې ترخګرۍ په معامله باندې صحیح رول پلی نه کړي نو معاملات نور هم خرابېدی شي یعنې معاملات دې ته تللی شي چې پاکستان چې کوم سوچ لري چې کوم دا د ټي ټي پي یا کوم د ترهګر چې په پاکستان راځي حملې کوي د هغه ځایونه هغوی چې موږ د پیل نه ټول فوکس دي موږ به هغه ځایونه نښه کوو نو دغه سره خو جنجال نور زیاتېدی شي ورسره چې کوم سختدریزه پالیسي ده چې ټول لارې تړلې دي په دې لارو تړلو باندې یقینا چې ډېر زیات نقصان هم رسي موږ هم بار بار په دې باندې هغه کوو چې دا حل نه دی بل خوا چې کوم د مشران په دې باندې خاص خبره کوي چې پاکستان افغانستان جنگ په ګټه نه دی په یو صورت هم یو خو په دې صورتحال هم چې دغه سیز چې کوم دی بیا به ډېر پیړیو پورې ورسي دویم چې کوم دغه ډېر څلوېښتو کالو نه چې کوم دغه سنتې ورورولي پاتې شوي ده دلته خلک پاتې شوي دي چې کوم خلک دلته پاتې شوي دي هغه پاکستان سره هم ډېره مینه لري او بیا اولسي کچه باندې د خپل خلکو چې کوم ځای کې تړون دی هغه هېڅکله نشي بدلېدی او بل پاکستان اسټیبلیشمنټ نه یعنې ذموار کسان نه دغه مشران تپوس هم کوي چې آیا که چیرې دغه هر څه وتړلی شي نو په پاکستان کې به امن راتلو څه ضمانت شته دا سنونه داسې سنونه دي چې یقینا چې هغه اسټیبلیشمنټ سره جوابونه نشته په دې وخت کې پالیسي د سختوالي وجې نه یقینا چې یو قسم نور مشکلات هم سیوا کېږي خو پاکستان وایي چې موږ سره دې نه بغیر
حل نشته. او بل دویم پاکستان چې کوم ذمہوار کسان دي یا کوم دغه شخړه مخکې روانه کړې ده هغې په دې حوالې سره ډېر غټ سټیټمنټ راځي، خو موږ وایو چې الله دې نه وکړي هغه طرف ته لاړ شي چې هغه افغانستان کې نور سره اړیکې موږ خرابې شي. د کم خرابې دي په کار موږ غواړو چې الله دې وکړي چې کوم دا سالسین دي تو دې زر تر زره په دې کې رول پلی کړي او دغه معامله د حل کړي. بل طرف ته په هریپور کې الیکشن چې کوم دی د خاص کر باندې تاسو لیدلي وي اعتراضات هم ډېر زیات راغلي دي او ځای په ځای پرمو سټیشنو باندې هم مسلې جوړ شوي دي. بیا خاص کر وزیر الله خیبر پختونخوا چې کوم بیان و هغه باندې هم الیکشن کمیشن نوټ اخیستلی دی. دې وخت کې اوس پولینګ بند شوی دی چې کوم تاسو ویلا کوم خو رزلټ یې کدو کا راځي او سخت ټاکره ده آزاد امیدواران د نورو او خاص کر تحریک انصاف حکومت سره چې کوم جوینټ سپورټر دي اوس پته به لګي چې دغه سیټ باندې تحریک انصاف څومره پورې کامیابی دیش او حکومت کمی حد کانډي دي هغې سره ځي. اب نیکسټ هغې تاسو سره شاملو او دې سطح پورې همدومره ما تاسو سره حاضري وکړم. تاسو چېرته چې وئ ښاد آباد اوسئ او چې چا نه یم سبسکرایب کړی نو هغه نه خواست دا دی چې سبسکرایب کړئ او خپل رای لازمي راکړئ. مننه، خوشحاله آباد اوسئ.